السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یو محترم شتنه کړی دی چې یو ښځه په ښځینه مریضي کې ده کولی شي چې د آیت الکرسي د قل الله شریف ختم وکړي. محترمه دا مسله مو مخکې موضح کړې وه. فقهای کرام وایي ښځه په حالت د حیض کې تلاوت قرآن نشي کولی، ورلره حرام دي. هماسې هغه آیاتونه د قرآن عظیم شان چې په هغه کې دعا وي یا د دعا په قصد باندې وایي بیا څه مشکل نه لري. لکه الحمدلله چې یو څوک پر طریقه د دعا وایي یا نور هغه آیاتونه د قرآن عظیم شان قصد د ثنا او د دعا وي، نه د تلاوت، نو دغه ختم خو عین تلاوت دی، نو په ختم کې نشي ویلی، دغسې په دعا کې اوس الحمدلله ویلی شي. چې ختم یږدي دا خو تلاوت په نیت باندې کېږي. رد المحتار جلد اول صفحه 150 باب الحيض، او دغه رنګه حاشیه تحتوي على الدر المختار جلد اول، او دغه رنګه فتاوی ترخانیه جلد اول صفحه 333. نو محترمه حاشیه تحتوي على الدر المختار صفحه 150 باب الحيض جلد اول ته مفصل وضاحت ورکړی. نو د ختم خو عین تلاوت دی، نو نه دي کوي، د هغه پر ځای باندې چې ختم کوي د درود ختم دې واخلي، د لا اله الا الله محمد رسول الله ختم دې وکړي، د استغفار شریف ختم دې وکړي، نور داسې وغیره وغیره. چې تلاوت قرآن دی د ښځې هغه ښځې دپاره چې حیضه وي یا هغه نارینه چې جنوب وي، د هغه دپاره تلاوت نه دی روا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.